یو کس د حج دپاره پیسې جمع کړې وي قراندازۍ سرکاري داخلي دپاره چې حج له پې ځم او هغه قراندازۍ کې نوم رانغی حکومت وخت هغه پیسې واپس کړي نو آیا په دغه پیسو باندې به زکات وي او که نه نو د چې کوم صورت ذکر کړي لکه د حج اراده و پیسې جمع کړئ او قراندازۍ کې نوم رانغی پیسې واپس حکومت وخت ورکړئ اوس کال له بیا ځي نو چې کومې پیسې د سره وي او د حج دپاره جمع کړې وي او په هغې باندې دې حج الله نړو اوس آینده سال هغه حج له ځي نو یو کال که چېرې دې منځ کې تېر شوي وي او د سره همغه پیسې پرتې وي نو په دې باندې زکات شته اگر چې حج دپاره یې ایښې وي لیکن په دې باندې زکات شته کال پې تېر شوی دی په دې باندې به دې زکات هغه دی کوي واجب دی